خو له تاسې ټولو مننه کوم چې د پای تر شیبو پاتې سوئ. غونډه مو په خپلو شعرونو او په خپلې ناستې لا په زړه پورې کړه او د دغسې یو ورځې په ارمان وم چې ملګري د بهیر غېږې ته راځي، بهیر کې تر پایه ګډون وکړي، تر پایه پاتې سي او د ستړیا احساس ونه کړو. کله کله به هم ستړیا وي نو دا به هم زغمئ، ځکه چې د بهیر کارونه یوازې تر دې نه دي چې موږ راسو ولاړ سو. هغه کومې سختۍ چې د غونډې دپاره تېروو هغه موږ ته معلومیږي چې څومره ستړي تېرېږي د دې دپاره. بیرته د دې غونډې ټوله اجنډا د اونۍ په اوږدو کې خپرول او غونډه ټوله کاور کول، نشرول یې ډیټ، دا خورا ډېر ستونزمن کار دی او د هر چا د وس کار هم نه دی چې پر دې باندې چاته خوابدي ورپېښه کړو، هغوی خوابدي سي پر دې. دا ټولې ستړیاوې ستاسې دپاره تېروو څو تاسې ښه پرمختګ وکئ، شعر مو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسیږي، خبرې مو ورسیږي او د تاسې هغه ګډون د هېواد ادبي بهیر په غېږه کې ښکاره او څرګند شي. هېواد ادبي بهیر داسې څوک به ډېر کم پاتې وي چې دې غېږې ته نه وي راغلي، لیکچر یې نه وي وړاندې کړی، یو نفر پاتې هغه مې ژمنه کړې او سخت ورته لیوال یم، هغه به راځي. د علم سمندر دی، ځوان قدر دی، استاد دی، دا وړه خبره نه ده چې جامع صاحب نن دلته و. دغه زما هدف دا دی چې لوی خلک وي او راسي تر څو تاسې ښه وروزل شئ، په ښه شعر هم وپوهېږي، ښه نثر او د دې تر څنګ علمي فصاحت او بلاغت او علم او پوهه مو زیاته سي. نو دا هر څه د دې دپاره دی، یوازې هېڅکله په شعر تکیه مه کوئ، کوشش وکړئ خپله د دې ځوانانو نه یو ورځ داسې څوک ودرېږي دلته لیکچر وړاندې کړي یو موضوع باندې. دا مهمه نه ده چې خاص د ادبیاتو پورې ځانګړي وي، په هره برخه کې کولی سئ. نو منندوی مو یم، خوشحاله اوسئ، رب مو ستر لره. بل چې د مشک ادبي بهیر کومه ناسته د مشورتي غونډه ده، په دې کې ټول ګډون کولی سي چې هر څوک ورځي، یوازې لیست پورې مربوط نه دی. هغه مو د هغه بهیروالو دپاره هغه کړی دی چې زمونږ ډېر ډاډ دی پې او دوی موږ ته څرګند دي چې د خبرو د ډیالوګ جوړښت یې جوړ دی، هلته کولی سي د بهیر نه په کلکه دفاع وکولی سي، د بهیر اړوند مشورې خلکو ته ورکړی سي چې دغه چارې پر مخ یوسي، تاسې به هم بریالي یاست. تاسې ګورئ هېواد ادبي بهیر د سپیرو سپیرو چوکۍ ته مه ګورئ، موږ خپلې سپیرې سپیرې څېرې چې دلته ناست یاست ګرد وهلي راسئ کښېنئ. دومره خلک ارمان لري د دې چې دغلته راسي د دې بهیر په غېږه کې کښېني. دا ستاسې هغه خپل اقتدار تاسې ته نه معلومیږي، خپله وړتیا تاسې ته نه معلومیږي، خو چې د دې تر شا څه دي هغه ما ته راڅرګندېږي. څومره خلک اړیکې ساتي، څومره پیغامونه راځي. د اونۍ په اوږدو کې هلته زما د ادب کڅ کې د وټساپ شمېره ده، تر 1000-2000 میسیج او پیغامونه ډېر راځي د بهیر د ستاینې نه. د زمان صاحب ډېره یادونه کوي چې دی په دې حال راځي، د الیاس نوري، د مصور، د نورو ملګرو، د ننګ صاحب، عرفان جان، بویاندویان، حتی کله کله د یو نیمګړتیا راپېښه سوي هغه هم بیرته راته یادوي. نو زه ډېر خوشحالېږم. حتی بینر کې چې زمونږ کومه نیمګړتیا راځي ما کله له دې ملګرو سره شریک کړې ده، نو دا د هغوی توجه ده او زمونږ پام ورړول دي چې هغوی دومره متوجه دي موږ ته، نو دا وړه خبره نه وي. او کله کله که ملګرو ته لږ وخت نه وخته وار ورسېږي پر دې خفګان مه ترسره کوئ. مثلا کاکړ صاحب دی نن لږ وروسته پاتې سو، خیر بله اونۍ چې راغی په پیل کې ورته وخت ورکوي او بل یو تکتیک بل په لاره واچوي، راځي ستړیا به هم نه احساسوي. دغه ماشومان په اخره کې ټول پاتې کېږي او که په منځ کې هم لوبو دا مشکل پیدا کوي. خو کوشش که داسې وکړو چې 2-3 نفر په پیل کې غټ وغوښتل سي او مکمل ماشومانو سلسله ختمه سي، دا به یو ښه تکتیک وي زما په نظر باندې. له هغې وروسته به ټول مشران یو خپله مشاعره به کوو او تاسې باور وکړئ که دا نه وي دغه زمونږ پاڼه هم درېږي، دا هم در سره واخلئ. الیاس دی، مصور دی، هر یو میلیون خلک ګوري. زه حتی داسې تکتیک کوم چې د یو ملګري ویډیو یو ځل مې خپره کړه، د هغه تر څنګ یا د مصور ویډیو واچوم یا د الیاس چې یو ملګری پرې مخ ته کم پرمختګ وکړي، هغه هم ورسره ویډیو چلیږي. بل دفعه بیا د بل یو ملګري هغه د الیاس او مصور څنګ کې ویډیو ورته خپروم. تاسې به لیدلي وي زه همیشه دا کار کوم. خو دا یو تکتیک دی چې د تاسې ویډیو هم دوی سره روانه سي او تاسې دوی ته په کومه سترګه وګورئ، ښه انتخاب لري. زه پرې ویاړم، خواري ورسره ګالم چې راځي.
احسان الله 2 بیتونه ما تېرونی کې خپاره کړي تقریبا 15,000 کسانو کتلی دا وړه خبره نه ده د الیاس پرون ویډیو نشر شوی اوس به 2 لکه نه پورته سهار ما وکته 1,90,000 کې ونه دغه دي چې ستوري دي نو ویاړم فخر کوم پر تاسې کوشش وکړئ چې هلته لوی خلک راځي مشکه د بهیر تلاټ سي پراخ ګډون وکړي چې هر څوک راغلی از دلته داسې احساس مه کوئ بخمل صاحب د موږ پر تاسې حساب کوو که تاسې د نورو بهیرونو غړي یاست که نه یاست خو زمونږ غړي یاست کارت غواړئ کارت هم درته درکوم چې غړیتوب مو څرګند کړم کړو خیل صاحب دی آریان صاحب دی عادل صاحب چې دغه لرې ځای نه راځي ساحل جان دا ټول موږ شیرداد دا نور بهیروال دي محبت صاحب پر تاسې ټول ویاړو ټول تللی سي د هېواد د بهیر په استازیتوب وکړئ هلته ځان مو څرګند کړي د لوی خلکو په منځ کې نو دا به ډېره ښه وي او یو بل څه یادونه کوم د بهیروال اړیکې ښې حسنه پاړي دا زما دپاره ډېر فخر دی